خیر غواړو څنګه موږ کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې د وای فای پاسورډ معلوم کړو. یعنې زه راځم ګورم چې ما سره کومې وای فای ګانې دي په کمپیوټر کې. وای فای منیج نیټورکس دغه وای فای ګانو سره زه کنیکټ شوی یم. غواړم چې د دوی پاسورډ زه معلوم کړم. نو را به شئ سرچ کې به ولیکئ CMD run as administrator yes. هغه نه بعد به ولیکئ چې net sh VLAN show profile. صحیح ده. دا وای فای ګانو لیست شو زما. اوس غواړو چې د دوی پاسورډ زه معلوم کړو. د پاسورډ د معلومېدو لپاره net sh WLAN export profile folder په کوم ډرایو کې تاسو ثبتوئ. صحیح ده. سی کې او پاسورډ کې مساوي سره کلیر. کله چې انټر کړئ نو سکسیسفولي. اوس که راشو موږ سیو کې مې سم کړی که نه ډرایو خلاصوم زه. دا ګوره وای فای ګانې دې سره زه کنیکټ شوی یم. نو غواړم خیر راشم دې بایټل باندې کلیک کړم اوپن کړم نوټ پاډ کې. دا دی کې مټیریلز کې د بایټل پاسورډ چې دی بایټل 8/844 او زه چې کومې سره اوس فی الحال کنیکټ یم ما وای فای ده. نو اوپن نوټ پیډ. راځو چیک کو چې دا انده دی که نه ده. آیا نو را به شئ دلته ایترنیټ network and sharing center wireless properties security show characters